د افغانستان لپاره ډیر بد خبر. افغانستان دا ځل د داعش د جګړې په ډګر بدلیږي. طالبانو څنګه د داعش د شتون خبرداري ورکړې دی؟ تازه یې څه ویلي دي؟ جزئیات را سره په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. طالب چارواکي وایي وروستیو کې داعش وسلوال له یو شمېر هیوادونو افغانستان ته راننوتي دي. د طالبانو د حکومت ویان دا ډله د افغانستان لپاره ګواښ نه بلکې یوه ستونزه یادوي. که څه هم طالبان داعش ستونزه بولي، خو په دې وروستیو کې د دې ډلې لخوا ان په پلازمینه کابل کې هم مهم اهداف په نښه شوي دي. داعش د مرغومي په 21مه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مخې ته د هغې چاودنې مسؤلیت ومانه چې د دې وزارت له 100 زیات ټیټ رتبه او لوړ رتبه مامورین او ډیپلوماتان پکې ووژل شول. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد چې نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د خبرو په خبرګون کې ازادي راډیو سره خبرې کولې، ادعا وکړه چې داعش ډله نه ده توانېدلې چې یو مهم دولتي ځای په نښه کړي. په داسې حال کې چې بلاول بوټو پرون په مونیخ کنفرانس کې ویل داعش د طالبانو لپاره لوی خطر دی. ذبیح الله مجاهد دا هم ویل چې په وروستیو کې داعش وسلوال د بریدونو لپاره له نورو هیوادونو افغانستان ته راځي. خو هغه د کوم هیواد نوم وانخیسته. هغه زیاته کړه موږ اوس هم داعش تهدید نه بولو بلکې یوه ستونزه ده چې د راټولېدو په حال کې ده. دوی په ډیری ځایونو کې ځپل شوي دي. دا د کارتینو پیښې یوه بیلګه ده چې دی چیرې شک راشي پټنځای پیدا کیږي او له منځه وړل کیږي. طالب چارواکي داسې مهال د داعش د ځپلو ادعا کوي چې د فبروري په 9مه نیټه د ملګرو ملتونو امنیت شورا وویل داعش غواړي په کابل کې ایران، هند او چین په سفارتونو بریدونه وکړي. په همدې غونډه کې د امنیت شورا یو شمېر غړو هیوادونه هم په افغانستان کې د ترهګرۍ د پراختیا او د داعش ډلې لخوا افغانستان سیمې او نړۍ ته د ورپېښو ګواښونو په اړه خبرداری ورکړ. دې هیوادونو اندېښنه وښوده چې داعش ډله افغانستان او سیمې ته د بیا ستنېدو په حال کې ده. له کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي دي، داعش ډلې د کابل په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې خونړۍ حملې کړې دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.